خانواده که برای ما چیزی سخت است سخت است اما با وجود از این تکالیف که ما با وجود از این کارهای شقی که ما شما میکنیم وقتی که این چیزا حاصل کردیم علم حاصل کردیم در مختلف عرصه ها باز ما شما خودکفا میشیم حتما خودکفا میشیم و حتما این بیمانه نیست که فرض مثال ما وقتی که فارغ شم دیگه به دولت برم که برای ما وظیفه بود در دیگه دنیای تو نیست دولت قرار شستگی است مردم کار میکنه دولت تکسی مردم ها میگیره و اونمو چیزا را سرشا جود میکنه در هر عرصه مثلا ما از دکتری فارغ شدیم ایتونیستن که ما دکتر نشدیم نگاه یا مریض آمدیم ما در پالیسی شد در منیجمنت شد کار میکنیم در دیگه بخش کار میکنیم اراده کار با ما باشه وقتی که ما شما علم حاصل کردیم کار منیجمنت میکنیم در خدا کنه که در هر عرصه باشه خدا کنه که در هر عرصه باشه او را منیج میکنیم کنترول میکنیم اونو را سرش از او حکیم است میفهمون که چرا کار میکنیم بیا هم گران استادانو نه استاد زبیر جلازی نه و مننه سره سید مسلم کانفلیکس انگلیسی بخش دومره تقویه شو دومره ځوانان او خوندې وهڅول چې نن یې موږ د فراغت شاهدان دي زیارمل صاحب غوښتنه وکړله چې له موږ سره همکاري وکړي شخصا زه ستاسو تر شا دا همکاري به دوام لري که څومره موږ دا سیستم اپډیټ کولی شو اپډیټ کوو یې در سره یو او له تاسو نه غوښتنه همدا ده که چېرته نور کادرونه یې جذب دي شي په همدې پروګرام کې هیله مو همدا ده چې په ځوانانو کې تغییر راسي په ژبه باندې پوه شي په نننۍ ټکنالوژي باندې پوه شي چې هغه د علم یو مهمه وسیله ده یا د علم د خړوبولو لپاره یو مهمه وسیله ده موږ مو تر شا یو نثار مسلم کمپلیکس په صورت عموم کې ستاسې د ملا تیر جوړوي او ژبه زموږ لپاره ژبه ټکنالوژي که څه هم یو بل زیری همدا ده چې د هېواد په سطحه باندې نور پر حرفوي زده کړو باندې فوکس کېږي تر څو پورې چې زموږ هېوادوال په هره برخه کې ځانونه ورسوي زموږ په ټکنالوژي یا حرفوي زده کړو کې په هېواد کې مشکلات وینو د هېواد د رهبرۍ په سطحه باندې پر دې فوکس روان ده چې همدغه په پوهنځیو باندې بیخي بللي کړي دا بخښونه په پوهنځیو باندې بدلېږي او موږ هم انشاءالله په جریان کې زه یو مثال درکوم موږ تاسې ټکنالوژي د دنیا نه راوړو خو لا ټکنالوژي که چلوو په جوړولو باندې پوهېږو نه څنګه یې جوړو نو که چېرته موږ په ټکنالوژي تر استعمال سره سره په جوړولو باندې هم کار وشي د هېواد د رهبرۍ په سطحه باندې پر دې باندې اوس کار کېږي موږ له دنیا سره سیالان کېدای شو زه یو مثال درکوم یو وخت ما شفخانه کې یو سټي سکین راوړی نو هغه د مغز د تومورونو یو عکس اخیستل کېږي نو د هغه سره زموږ یو پاکستانی ورور د هغه د چلولو یو کس یو هفته مو تېره نه وه ماته مې وویل ډاکټر صاحب ما وویل ها دا ماشین ایرر ورکوي نه چلېږي زه به یم چې ما نو زه څنګه وکړم انجینر صاحب دا څنګه خبره وکړه چې ایرر ورکوي بیا ما څنګه وکړم ویل انجینر راوغواړه انجینر به یا له پېښوره راتلو یا به له کابله راتلو د یوې ورځې لپاره به انجینر راغی وایي دا جوړ شو ټیک چیز بلکل صحیح جوړ شو ما ورته صحیح جوړ شو ما لمونځ دې چون شو یک هزار ډالر ما صحیح بیا یو هفته یو میاشت به دا ماشین چالان کړو او دا ماشین د هغسې مریضانو لپاره د سکتې مغزي ورکوي او دا ټول شان بیا به یو هفته بعد دلته مریضان هم کله ناست وو بیا به ویل سرجي مولها ویل ماشین ایرر ورکوي خراب ما ویل یاخله دا څنګه ماشین دی
یو وخت مې یو بل انجینر راوغوښتی ما ورته دا څنګه مسله ده زه نه پوهېږم مسله چېرته ده چې دا ماشین ایرر ورکوي دا هغه دا مسله راته بیان کړه چې دا له خپل انجینرانو سره کنیکټ ده دا ماشین سنسیبل دی هر لحظه دا شی ورکوي ایرر نه ورکوي تل خپل نفر ټرین باور مې کېږي یو هنده انجینر ما راوغوښتی دا ماشین جوړ شو د دې انجینر سره ما 2 نفره نور هند ته ولېږل ما ورته دا راته ټرین کړي انجینر سره هغه ماشین صرف 6 کال د چلیږي خو ایرر یې ما ونه لیدل خراب نه شو دا په دې معنا چې پردي له موږ سره کومک نه کوي هغه د خپلو ګټو پر بنا باندې همیشه له موږ نه استفاده کوي که چېرته موږ همداسې ځوانان وروزو په ټکنالوژي کې په عربي زده کړو په ژبو کې نو بیا زموږ مشکل حل ده بل چاته د تمې لاس نشو اوږدولی په خپل باندې اکتفا یو همدغه ماشین اوس هماغه ارقام ثبتېږي دي له هغه نه بعد 8 نفره موږ روزلي دي همدا ماشین چې کله ایرر ورکوي هر څه چې ورکوي ګټه جوړېږي ډېرې اندازې پورې ایرر نه ورکوي دا یو مثال ده په ژوند کې ډېر مثالونه دلته ګډونوال هم لري ډېر د ژوند مشکلات به لري یو وړوکی شی مو خرابېږي پردی انجینر موږ ته په یو داسې شکل باندې راځي چې هغه ما درته وویل د 1 ساعت لپاره یا 5 دقیقو لپاره درېږي کمپیوټر کلاس وي یا غیرر ورکوي وایي څو مصرف وشي یو زرګانه له دې نه مشکلاتو نه مو خلاصېږو دا که په هر عرصه د زندګۍ کې که په زراعت مثلا موږ تاسو فکر ده که یو خارجي نرس درته راغلی وي زه به